بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ شپاړسم کلاس دی او دا نن کلاس چې کوم دی دا د سبزیانو په باره کې دی. په دې نن کلاس کې به موږ د سبزی نومونه په انګلیش کې زده کوو. راځئ چې شروع کو د سبزی نومونه په انګلیش کې زده کړو. دا اولنې دی پیاز. پیاز ته په انګلیش کې وایي آنین. آنین پیاز. O-N-I-O-N آنین پیاز. دا بل اوګه. اوګي ته وایي ګارلک. اوګه ګارلک په انګلیش کې ورته ګارلک وایي. اوګه ګارلک. گنجر ادرک. ادرک ته وایي گنجر. ادرک گنجر. بینډۍ. بینډۍ ته وایي اوکرا. بینډي اوکرا. بینډي اوکرا. گاجر یعنی موږ چې ورته په پښتو کې گازرې وایو. گازرې ته په انګلیش کې کیرټ وایي. کیرټ گاجر. کیرټ گاجر. دا بل دی کریلا. کریلې ته په انګلیش کې وایي بیټر ګاډ. بیټر ګاډ. بیټر ګاډ کریلا. دا بل دی کدو. کدوان به تاسو پیژنئ. کدو ته په انګلیش کې وایي بوټل ګاډ. بوټل ګاډ کدو. بوټل ګاډ کدو. او بل چې دا غټ کدو کم دی د دې استعمال دلته کې ډیر کم دی خو ډیر خلک دا پیژني. دا غټ کدو دی ته موږ مختلف نومونه په پښتو کې وایو. دې ته پمکن وایي. پمکن غټ کدو یعنی دا غټ چې کم کدو دی د هندوانې په شکل کې دی د هندوانې په شان دی. دې ته پمکن وایي. پمکن غټ کدو. ټینډي. ټینډو ته موږ ټینډي په پښتو کې وایو. په انګلیش کې ورته ایپل ګاډ وایي. ایپل ګاډ ټینډي. ایپل ګاډ ټینډي. دا بل دی ګل ګوبي. کالی فلاور. دې ته موږ ګل ګوبي وایو. کالی فلاور. ګل ګوبي کالی فلاور. او دې ته موږ بن ګوبي وایو. بن ګوبي. کیبج. دې ته په انګلیش کې وایي کیبج. بن ګوبي کیبج. دغه شو ګل ګوبي کالی فلاور او دا بن ګوبي چې کوم دی دې ته وایي کیبج. کیبج بن ګوبي. په اصل کې خو دې ټولو مرچکو ته یعنی څومره مرچکې چې وي دې ته په انګلیش کې چیلی وایي. خو په دې کې مختلف مرچکې دي او د هغې مختلف نومونه دي. یعنی دا سبز مرچکې چې کوم دی موږ چې د سبزی په شان پخوو دې ته په انګلیش کې وایي بیل پیپر. بیل پیپر سبز مرچکې یعنی دا غټ مرچکې چې کوم دی دې ته په انګلیش کې وایي بیل پیپر. او شین مرچکې ته وایي گرین چیلی. گرین چیلی شین مرچکې. سور مرچکې. سور مرچکې ته وایي ریډ چیلی. ریډ وایي سور ته او چیلی وایي مرچکې ته یعنی سور مرچکې. ریډ چیلی سور مرچکې. دا بل دی گرین بین. دا سبز پلی یعنی د مټر پلو نه لږ شان بدل وي. دې ته په انګلیش کې وایي گرین بین. سبز پلی. گرین بین سبز پلی. دا بل مټر دی. مټر ته په انګلیش کې وایي پی ای ای پی. پی ای ای پی مټر. مټر. دا بل دی آلو. آلو ته په انګلیش کې وایي پوټیټو. پوټیټو آلو. پوټیټو آلو. مولی ریډش. مولی ریډش په انګلیش کې ورته ریډش وایي. مولی ریډش. ساګ. ساګ ته په انګلیش کې وایي سپینچ. سپینچ ساګ. ټماټر. ټماټر ته په انګلیش کې وایي ټومیټو. ټومیټو. ټومیټو ټماټر. کان. دا وږی خو په سبزی کې راځي. وږی کان. وږی کان. او بادرنګ. بادرنګ ته په انګلیش کې وایي کوکمبر. کوکمبر. کوکمبر بادرنګ. کوکمبر بادرنګ. دا بل دی بانجي. بانجیانو ته موږ وایو ډیر خلک ورته باتنګن هم وایي او بانجیان هم ورته وایي. دې ته په انګلیش کې وایي ایگ پلانټ. ایگ پلانټ بانجیان. ایگ پلانټ بانجیان. ټیپر. ټرنپ. ټیپر. ټرنپ ټیپر. دا د دنیا. دنیا ته وایي کورینډر. کورینډر دنیا. کورینډر دنیا. لیمو. لیمو
په انګلیش کې ورته لیمن وای. دومره فرق د دواړو نشته دی. لیمو لیمن. پودینا منټ. پودینا منټ. کچالو کچالو ته په انګلیش کې ټیرو وای. ټیرو ټي ای آر او ټیرو کچالو. ټیرو کچالو. دا زمونږ د نن ورځې کلاس د سبزیانو نومونه د 22 سبزیانو نومونه دي په انګلیش کې. دا 15-16 منټه کلاس دی. دا که په یو ځل ستاسو زده نشي نو بیا یې وګورئ او دا نومونه زده کړئ. یعنی دومره ګران څه پکې نشته دی، ډیر اسان دي. که تاسو 3-4 ځله دا وګورئ نو امید دی چې تاسو دا زده شي.